یو ځل بیا ستړي مه شئ. زه نجیب لالزوی یم. د انګلیسي ګرامر د ټینسونو په دوام نن درته د پاست پرفیکټ ټینس په اړه خبرې کوم. موږ لا هم په پاست کټګورۍ کې یو او په پاست کې یو بل ټینس چې پرفیکټ دی، یعنې د تیرې زمانې پرفیکټ یا کامل ټینس. اوکې، موږ په پریزنټ کټګورۍ کې هم کامل ټینس لوستلی و، دا ځل په پاست کټګورۍ کې کامل ټینس ولو. ښه، پاست پرفیکټ کوم عمل ښیي؟ ګورئ تعریف کې څه وایي. past perfect expresses an action وایي هغه عمل ښیي which is completed چې تکمیل شوی دی before another action د یو بل اکشن یا د بل عمل نه مخکې، یا before another time یا د یو بل ټایم نه مخکې. نو په دې معنی چې موږ دلته دوه عمله یا دوه اکشنه لرو، یو عمل تکمیل شوی بیا بل پیښ شوی. دوه عمله په پاست پرفیکټ ټینس کې ښودل کیږي. اصلا یا ډیر کم به استعمالیږي چې نو پاست پرفیکټ ټینس همیشه په هغه حالت کې استعمالیږي چې تاسو په تیره زمانه کې د دوو کارونو په اړه خبرې کوئ، د دوه اکشنز په اړه خبرې کوئ. هغه وخت اوس فرض کوئ زه څه وایم؟ زه وایم چې مخکې له هغې چې موږ ورسېږو ګوره تیره زمانه کې لګیا یم، هغوی ډوډۍ خوړلې وه. نو دوه کاره شو. یو کار دا چې ډوډۍ خوړل هغه خو تکمیل شوی و، ګوره کمپلیټډ اکشن، دا عمل خو تکمیل شوی و. بیفور انذر اکشن د یو بل عمل نه مخکې، دلته د کوم عمل نه مخکې؟ زموږ د رسېدو څخه مخکې. نو دوه عمله شو، یو ډوډۍ خوراک، یو زموږ رسېدل، زموږ ورتګ. نو دقیقا په دغسې حالتونو کې موږ پاست پرفیکټ ټینس استعمالوو. یا زه وایم چې مخکې له هغې چې زه پوهنتون ته لاړ شم ما مکتب خلاص کړی و. نو په تیره زمانه کې اوس فرض کړئ زه پوهنتون نه هم فارغ یم، نو دوه عمله شوي، یو مکتب خلاصول یا مکتب ته تلل، بل پوهنتون ته تلل. نو زه وایم چې I had finished school before I went to university. نو پاست پرفیکټ ټینس دوه عمله ښیي چې یو یې له بل مخکې تکمیل شوی یا خلاص شوی دی. د عموم په څیر باید مین ورب، اصلي فعل په دغه ټینس کې او کومکي فعل یا auxiliary verbs وپیژنو. نو پیل کوم له مین ورب څخه. مین ورب ما ته ویلي چې کله چې پرفیکټ ټینسونه موږ لرو په انګلیسي کې، دا د 12 ټینسونو له ډلې کله چې موږ پرفیکټ ټینسونه لرو، که هغه په حال کې دي، که په پاست کې دي، که په فیوچر کې دي، مین ورب یا اصلي فعل به دریم حالت د فعل وي. دریم حالت د فعل ته څه ویل؟ پاست پارټیسیپل. نو دغه ټینس هم پرفیکټ دی. نو طبعا چې مین ورب یا اصلي حالت د فعل به څه وي؟ دریم حالت د فعل یا پاست پارټیسیپل یا د فعل تیرې زمانې شکل چې یا پاست فارم چې ورته وایي. خلاص شو مین ورب. auxiliary verb یا helping verb څنګه دي؟ helping verb یوازې یو دی، هغه هم had. دغه had تاسو د ټولو سبجیکټونو لپاره استعمالوئ. I, we, you, they, he, she, it. که یو نوم و، که دوه و، که له دوو څخه ډېر و، نو ټولو لپاره همدغه یو کومکي فعل چې had دی، helping verb همدا کافي دی. همدا helping verb د ټولو جملې منفي کوي هم، سوالیه کوي هم. نو د پاست پرفیکټ ټینس سټرکچر به څنګه وي چې موږ پکې جملې جوړې کړو؟ د عموم په څیر اول به سبجیکټ وي، ورپسې به څه وي؟ helping verb. helping verb دغه ټینس چې و had. هر سبجیکټ چې و پروا نه کوي، helping verb به had وي. ورپسې main verb. main verb څوم حالت د verb؟ third form of verb یا past participle. ورپسې object یا complement. object یا complement. ښه، زه اوس همدغه سټرکچر ته جمله اچوم. هماغه جمله چې ما مخکې وایي زه څنګه وایم؟ زه وایم چې they had eaten lunch. هغوی د غرمې ډوډۍ خوړلې وه. before we got there. ښه، نو مخکې له هغې چې وایي موږ هلته ورسېږو، دوی څه کړي وو؟ د غرمې ډوډۍ خوړلې وه. دلته دوه کاره دي، یو کار د ډوډۍ خوړل دي او بل کار زموږ رسېدل دي. په تعریف کې موږ ویلي وو چې هغه عمل ښیي چې له یو بل عمل څخه مخکې په تېره زمانه کې تکمیل شوی وي. نو اوس اول دلته کوم عمل شوی؟ اول دغه د ډوډۍ خوراک شوی، د غرمې ډوډۍ خوړل شوې ده. نو دا عمل تکمیل شوی دی. مخکې له هغې چې دا دویم عمل پېښ شي، دویم عمل څه دی؟ زموږ رسېدل دی هلته.
نو مهمه نه ده چې تاسو همیشه هغه عمل چې دویم پېښ شوی د جملې دویمه برخه کې ولیکئ او هغه چې اول پېښ شوی د جملې په اوله برخه کې ولیکئ. تاسو یې ځایونه هم بدلولی رابدلولی شئ. تاسو د by the time اصطلاح څخه هم استفاده کولی شئ. په past perfect tense کې by the time اصطلاح ډېره استعمالیږي، ډېره عامه ده. دا adverb of clause دی. ښه by the time همغه معنا ورکوي، یعنې مخکې له دې چې ښه زه اوس یو بل اګزامپل لیکم. by the time he called me we had invited him. ښه وایي مخکې له هغه چې ما ته زنګ ووهي، مخکې له هغې چې هغه ما ته زنګ ووهي we had invited him، موږ هغه رابللی و، دعوت کړی و. نو ګورئ we had invited اول کوم عمل پېښ شوی؟ دغه رابلل. اول خو هغه پېښ شول، ګوره هغه مې دویم بخش کې ولیکه. بیا چې شی پېښ شو د هغوی زنګ وهل. نو ګورئ یوه جمله ده، دوه عمله پکې دي. نو دا شو past perfect tense. ښه په یاد مو وي کله چې موږ په جمله کې د before یا after اصطلاحات لرو، بیا اصلا دغه past perfect tense ته هم ضرورت نشته، ځکه چې خپله دا before او after موږ ته ټول کار کوي. یوازې بیا simple past tense لیکو. فرض کوئ Ali left before we got there. ګورئ په دغه جمله کې هم دوه عمله دي. علي لیفت، اول دا چې علي یعنې ترک کړی و هغه ځای. لیفت مطلب پرېښودل، ترک کول. دا د لیو دویم او دریم حالت، لیو پرېښودل، ترک کول. علي لیفت before we got there، مخکې له هغې چې موږ هلته ورسېږو. دلته هم ګورئ دوه عمله دي، یو د علي ترک کول، هغه ځای پرېښودل، دویم زموږ رسېدل. تاسو ګورئ په ده کې هیڅ past perfect tense structure نشته. د past perfect structure چې یو subject ورپسې had ورپسې third form. دلته تاسو بیخي had نه ګورئ. دا هم simple past tense دی، subject ورپسې second form of verb دویم فعل، او دغه هم simple past دی، subject ورپسې got دویم شکل د فعل. نو په simple past tense کې هم تاسو دغسې حالتونه ښودلی شئ چې په تیر کې یو عمل له بل څخه مخکې خلاص شوی، البته د before او after په مرسته. یا زه بل اگزامپل لیکم. فرض کړئ له after سره زه لیکم چې after the guests went، وروسته له هغې چې میلمانه ولاړل ما څه وکړل؟ I slept، زه وده شوم. ګورې یو عمل د میلمانو تګ simple past tense دی، دا subject ورپسې went خو دویم حالت د فعل دی او simple past tense کې دویم حالت استعمالیږي. perfect خو دریم دی او I left subject ورپسې دویم حالت د فعل. نو یو عمل زما خوب کول، دویم عمل د میلمانو تګ. نو دوه عمله په تیره زمانه کې تاسو simple past tense سره هم ښودلی شئ، البته یوازې که تاسو په جمله کې after یا before ولرئ. سو دا و past perfect tense. یو ځل بیا ورته نچوړ وایم، دغه ټینس کې همیشه موږ دوه کارونه لرو، دوه اکشن لرو، البته په تیره زمانه کې یو عمل له هغه بل څخه مخکې خلاص شوی وي یا تکمیل شوی وي. اګزامپل یې جوړې کړئ تر څو مو ښه په ذهن کې کښېني. بله ویډیو کې past perfect continuous tense.